د امریکا ولسمشر هغه کس چې د نړۍ تر ټولو د طاقتورو کسانو په ډله کښې راځي د محافظت همدومره ضروري دی او کله چې دی له یوه ایالت څخه تر بل ایالته پورې سفر کوي یعنې یوازې 20 دقیقې یا 1 ساعت سفر کوي د ده د 1 ساعت سفر د یوه طرفه څخه 1,57,000 امریکایي ډالره کیږي. امریکا د ولسمشر سفر یو عادي سفرګر سره نه وي دا نو داسې معلومیږي لکه یو خطرناک عملیات چې ترسره کیږي او د هغه دپاره بشپړ پلانینګ نیول کیږي. هغسې خو د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې محفوظه وي خو زه به تاسو ته دا وایم چې کله هغه له سپینې ماڼۍ څخه د باندې راوځي نو هغه وخت بیا نور هم خورا ډېر محفوظه کیږي. د دې ویډیو تر پایه پورې راسره پاتې شئ. تاسې به حتما راسره پوه شئ چې د امریکا ولسمشر څنګه سفر کوي او هغه آلات چې دی پکې سفر کوي هغه څه ډول شکلونه لري او څه ډول نومول شوي دي. د هغو نومونه څه شي دي. د بهاینډ سایډ یوټیوب چینل حتما درسره لایک او سبسکرایب کړئ. دا ویډیو هم درسره شیر کړئ. ځو مخته دا ویډیو را شروع کوو. ګرانو لیدونکو د امریکا ولسمشر له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالول هیڅ عادي کار نه دی بلکې لکه د یو ویرونکي او خطرناکو عملیاتو په شان وي. داسې یو عملیات چې هره ورځ په واقعي ژوند کې په ډېر دقیق ډول عملي کیږي. امریکایي ولسمشر چې د نړۍ له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه شمیرل کیږي تر ټولو زیات امنیت ته هغه وخت اړتیا لري کله چې په سفر کې وي. دا خبره تاریخ هم ثابتوي ځکه چې د امریکا له 4 ولسمشرانو څخه 2 یوازې هغه وخت ووژل شول کله چې هغوی په سفر کې وای. یو د هغو څخه پریزیډنټ جیمز ګارفیلډ او بل بیا جون اف کینډي و. له همدې امله د ولسمشر سفر کول یو ډېر حساس او خطرناک کار ګڼل کیږي. د دې کار لپاره یعنې د نړۍ تر ټولو ځواکمن ولسمشر له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالولو لپاره د سیکرېټ سرویس ایجنټانو په بشپړ پلانینګ سره او دا د یو پوره ماموریت سره ترسره کیږي. عموما حدس دا وي چې ولسمشر د مرین 1 هلیکاپټر یا ایر فورس 1 الوتکې له لارې انتقال سي. خو که فاصله کمه وي یعنې یوازې یو 20 دقیقې وي مثلا په دغسې وخت کې د امریکا د ولسمشر مشخص موټریز کاروان استفاده کیږي. د امریکایي ولسمشر په موټریز کاروان یا هم موټرکېډ کې له 500 څخه زیات موټرونه او تر 1.5 ډېر کسان شامل وي. هر موټر او هر کس ځانګړې دنده لري. د سفر هره لحظه مخکې له مخکې پلان سوی وي. ولسمشر به له کوم لوري موټر ته خیږي، کوم موټر به مخکې وي او کوم به وروسته وي، او حتی دا چې د امریکا له ولسمشر لپاره به څوک د موټر دروازه خلاصوي. دا هر څه ټول پلان سوي وي. که چیرې یوه نکته هم بې ځایه کیږي یا یو کار هم په بل ډول ترسره کیږي نو دا د دوی لپاره یو د خطر زنګ جوړیږي. د ولسمشر موټرکېډ چې په 2 برخو ویشل شوی په لومړۍ برخه کې شاوخوا 13 موټرسایکلونه او د پولیسو موټرونه وي چې د ولسمشر له لیموزین څخه 10 دقیقې مخکې روان وي. دغه لومړۍ ډله د روټ نوم په نوم باندې یو موټر پر مخ وړي. دا ډلې مخکې له ولسمشر رسیږي او د سړک داخلي او خارجي لارې بندوي ترڅو هیڅ شخصي موټر داخل نشي. البته د سړک پاکولو طریقه له یوه ځای څخه تر بل ځای پورې هم توپیر لري او کله کله نورې تخنیکي لارې هم کارول کیږي. لکه په دا تصویر کې چې تاسو وینئ دا موټرسایکلونه مخ ته روان دي او لاره خلاصوي. دوی ته نو د وی شکل ورکول شوی دی. دا لومړۍ برخه یوازې د سیکرېټ سرویس نه وي بلکې پکښې کې د ځایي پولیسو موټرونه موټرسایکلونه هم شامل وي. اوس د دوهمې برخې په اړه غواړم تاسو ته خبرې وکړم. په دې برخه کې تر ټولو مخکې د لیډ کار یا مخکش موټر یا موټرسایکل وي. کومه لاره به انتخابیږي او په څومره سرعت کې به مخته ځي دا ټوله نو یا دغه موټرسایکل یا دا موټر تعیینوي. له دې وروسته هغه ډله راځي چې سکیور پکیج نومیږي ځکه دا موټرونه مستقیم د ولسمشر ساتنه کوي. که په موټرکېډ برید وسي نو دا برخه کولی شي له نورو جلا هم عمل وکړي. په دې کې تر ټولو مهم موټر د ولسمشر لیموزین دی.
خو هیڅوک په دې باندې نه پوهیږي چې ولسمشر په کوم لیموزین کې ناست دی، ځکه چې دلته یو نه بلکې 2 لیموزین موټرونه موجود دي. دا دواړه موټرونه له هر اړخه یو شان وي، رنګ یو ډول وي، ماډل یو ډول وي، ان ټایرونه او حتی نمبر پلیټ هم یو شان وي او د سفر پر مهال هم خپل ځایونه تغیروي، تر څو که چیرې یو څوک ولسمشر وویني چې په کوم لیموزین کې ناست دی نو بیا هغه وروسته او شاته کیږي، یعنې دغه موټرونه خپل په منځ کې هغه ځای تغیروي. دا ځانګړی لیموزین چې د بیسټ نوم ورکول سوی یو عادي موټر نه دی، دا د ولسمشر لپاره په ځانګړي ډول جوړ سوی دی. دا د ټرک پر فریم جوړ سوی دی، بشپړ ضدي ذرې دی، یعنې داسې جوړ سوی دی چې ان ورباندې راکټ هم کار نه کوي. د بیسټ موټر هغه شیشې 15 انچه ډبلوالی لري، ډېرې ضخیمې بالاستیکي دي چې نږدې ډرزې هم هیڅ تاثیر نشي ورباندې کولی. یوازې د بیسټ موټر د ډریور هغه رسته لا شیشه کښته کیږي، نور ټولې هندارې یا شیشې بندې وي او دا نه کښته کیږي. دا شاوخوا 9 ټنه وزن لري او پکښې کې د امنیت ټول وسایل موجود دي، لکه نایټ ویژن، ټیر ګاز، بیړنۍ اکسیجن او حتی د ولسمشر د وینې د ګروپ 2 کڅوړې هم هلته موجودې وي، یعنې که چیرې اضطراري حالت راسي نو ولسمشر دوی وکولی سي چې وژغوري. د بیسټ موټر هغه ټایرونه هم خورا حساس جوړ دي، یعنې دا داسې جوړ دي که چیرې وویشتل سي او پنچر سي بیا هم په ډېر تیز سرعت سره مخ ته تللی سي او کوم خاص تاثیر نور باندې کیږي. په دې سکیور پیکیج کې یو بل مهم موټر د الکترونیک دفاع لپاره وي چې د الکترونیک کاونټرمیجر په نوم یادیږي. په دې موټر باندې لګېدلې هغه 2 انتنونه تاسو وینئ، دا د راډیو هغه سیګنالونه کشفوي، تر څو که کوم بم ځای پر ځای سوی وي غیر فعال سي یا هم ریموټ کار ونه کړي. همدارنګه دا د هدایت سوو توغندیو یعنې ګایډډ میزایل پر ضد هم کار ترسره کوي. دا توغندی د موټر څخه راوتونکې تودوخه تعقیبوي چې دا موټر د خپل سنسر په واسطه باندې دا مزایل هم ورکولی سي او هغه مسیر یې بدلولی سي. په دې کاروان کې یو د کنټرول موټر هم وي چې پکښې کې د ولسمشر ځانګړی ډاکټر شتون لري. تر شا 2 نور موټرونه وي چې په دې کې بیا خاص ګارډان یا هم ساتونکي موجود دي. په دې کې دغه لومړی د هالف بیک په نوم دی چې پکښې کې ایجنټان د ولسمشر تر څنګ چمتو وي او بل یې کټ کار دی چې د مقابلې ټیم پکښې کې وي. په دې کې د شاتني برخې لخوا دروازې خلاصې وي تر څو د برید په صورت کې ځوابي برید وکړي. که چیرې حمله کیږي نو هغه لومړی هالف بیک موټر د ولسمشر ساتنه کوي او دویم کارکټ موټر چې دی هغه نو بیا جګړه ترسره کوي تر څو بریدګر راوګرځوي. نور موټرونه هم شته لکه د رسنیو لپاره موټر، د اړیکو یعنې کومیونیکیشن لپاره موټر او بل د آی ډي کار په نوم باندې موټر دی. د دې دنده بیا دا ده چې په دې کاروان کې چې کوم پولیس شاملیږي هغوی مشخصې آیډیانې لري او دغه آیډیانې د دغه موټر له لارې توضیح کیږي. او یو تور ټرک دا هم خورا مهم دی چې تاسې په دې کاروان کې وینئ. په دې ټرک کې بیا د کیمیاوي، هستوي او فزیکي بریدونو پر وړاندې محافظاتي تجهیزات شتون لري. یو بل مهم موټر چې روډ رنر دی چې د ګرځنده مخابراتي ټاور په څیر کار ترسره کوي. ټولې اړیکې، انټرنیټ، ټلیفون او مخابرات له همدې لارې ترسره کیږي. په دې موټرکېډ کې یو امبولانس هم شتون لري چې که چیرې کوم کس زخمی کیږي نو ورته عاجل رسیدګي وسي. تر دې وروسته چې کوم موټر تاسو وینئ دا هم د بیک اپ لپاره دی تر څو د اړتیا په وخت کې ورڅخه استفاده وسي. تر شا د پولیسو موټرونه را روان وي تر څو هیڅ موټر کاروان ته نږدې رانسي. حیرانونکې خبره خو دا ده چې دغه ټول موټریز کاروان یا موټرکېډ چې کوم دی دا د هلیکاپټر له لارې هم نظارت کیږي او ټوله سیمه تر نظارت لاندې ساتي. په دې هلیکاپټر کې اتوماتیک وسلې، د سیکرېټ سرویس ایجنټان وي چې دا ټول وضعیت کنټرولوي. خو خبره دلته نه ختمیږي، لکه څنګه چې په شروع کې درته وویله چې دا یوازې هغه وخت ترسره کیږي یا له دې موټرکېډ یا موټریز کاروان څخه هغه وخت استفاده کیږي چې کله فاصله خورا کمه وي، کله چې د امریکا ولسمشر له یوه هیواده څخه بل هیواد ته ځي نو بیا دا ماموریت نور هم ستونزمن کیږي. له سفر څخه 2 ورځې مخکې د هغه لیموزینونه، نور موټرونه او تجهیزات د C-19 ګلوب ماستر په نوم کارګو الوتکې له لارې هغه هیواد ته لیږل کیږي. د سفر په ورځ ولسمشر له سپینې ماڼۍ څخه د مرین 1 هلیکاپټر له لارې هوایي اډې ته ځي. دا هلیکاپټر هم یوازې نه الوځي بلکې د دې هلیکاپټر په شان 15 نورې الوځي تر څو کس په دې باندې پوه نسي چې ولسمشر په کومې هلیکاپټر کې شتون لري.
کله چې هوایي اډې ته ورسېږي نو هلته دوې ځانګړي یو شان بوینګ 747 الوتکې د هغه انتظار کوي، لکه څنګه چې هغه هلیکاپټر چې ولسمشر پکښې کې شتون لري ورته مرین 1 نومور کول سوی، همداسې هغه الوتکه چې ولسمشر پکښې کې وي ایر فورس 1 بلل کیږي. په دې الوتکه کې د ولسمشر لپاره هر ډول اسانتیاوې موجودې وي، لکه د استوګنې خونه، د لباس بدلولو خونه، د غونډو خونه، د خوړو خونه، بشپړ پخلنځای او حتی د ولسمشر دفتر. د موټرونو په شان د الوتکه چې کله پرواز کوي، یعنی بوینګ 747 الوتکه چې کله پرواز کوي نو یوازې نه کوي، هغسې یو شان بله الوتکه هم ورسره پرواز کوي چې یو ډول وي او کس نه پوهېږي چې ولسمشر په کومه الوتکه کښې دی. د ولسمشر له الوتنې وروسته یو بل مشکل کار هم ترسره کیږي، د هغه هلیکاپټر هم په کارګو الوتکه کې باریږي او پرسې لیږل کیږي، ځکه چې په بهر هیوادونو کښې چې که چیرې اضطراري حالت راسي یا هم د امریکا په ولسمشر باندې یو حمله ترسره کیږي نو بیا د ده لپاره تر ټولو ښه انتخاب خپلې هغه هلیکاپټر تیارې دي چې هیڅ لارې ته ضرورت نه لري، یعنې یو اوږده لارې ته ضرورت نشته چې بیا هغه الوتکه پرواز وکړي، نو هلیکاپټر ځای پر ځای پورته کیږي. د هلیکاپټر هغه وزنونه تاویږي یعنې کتیږي او بیا په دغه ګلوب ماسټر C-17 الوتکه کې ځای پر ځای کیږي او د ولسمشر په الوتکه پسې دا هم ور الوځي. د وینډوور د یوې څېړنې له مخې له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ښار ته د ولسمشر انتقال شاوخوا 1 ساعت وخت نیسي، خو لګښت یې شاوخوا 1,50,000 امریکایي ډالره کیږي. ګران لیدونکو، تاسې به راسره لیدلي وي چې کله د امریکا ولسمشر له یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي یا له یوه ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي نو څومره مصرف ورباندې کیږي، څومره انتظامات ورته نیول کیږي او څومره خلک پر دې باندې کار ترسره کوي تر څو د امریکا ولسمشر له یوه ځای څخه تر بل ځای پورې په حفاظت سره انتقال کړي. دا رښتیا هم سخت کار دی، ځکه د یو هېواد لپاره د هغه ولسمشر یا رئیس جمهور چې کوم وي هغه خورا ډېر اهمیت لري او که چیرې هغه ته خطر پیښیږي نو بیا په ټوله هېواد کښې ګډوډي رامنځته کیږي. هر هېواد خپل د باچا لپاره یا د خپل ولسمشر لپاره همداسې انتظامات نیسي، خو امریکا یو څه ډېر مصارف کوي په دې برخه کښې، ځکه چې پکښې کې له 4 څخه 2 یوازې هغه وخت وژل سوي په حملو کې چې په سفر کې وه، یعنې تر هغه راوروسته نو دا انتظامات خورا زیات سوي دي، کوم چې همدا اوس یې دومره انتظامات نیولي، شاید دا په راتلونکي کښې نور هم ډېر سي، ځکه که چیرې دوی پوهېږي چې په دغسې حالاتو کښې یو کوچنۍ نیمګړتیا هم راځي نو دوی هغه نیمګړتیا له منځه وړي. نو ګرانو لیدونکو، د بهاینډ سایډ یوټیوب دغه ویډیو امیدوار یم چې خوښه سوې وي، مخ ته یې در سره شیر کړئ، لایک او کمنټ حتما وکړئ. تر بلې ویډیو پورې تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم.